یو قرآن اوسېدو موږ 15 قرآن او 40 سورتې سیونه په مختلف چوکو تاڼو کې اوسېدل. پرون چې ویل کېږي دغه کس قرآن شریف ضعیف کړی د هغې چا سره څه ثبوت شته؟ هیچا سره هم نشته دی. سیاسي خلک چې کوم خلک سیاسي خلک پکې راوتي او سیاسي خلکو په دې کې چې میدان ګرم کړی. کتونکو اوریدونکو په خیر راغلی او ستړي مه شئ. کتونکو د پرون نه چې په شمال یشنغر په مندڼي په خصوصي توګه باندې په تحصیل تنګي کې کم حالات روانو ویل کېده دغسې چې دغلته یو کس و او هغه قرآن شریف سېزلی و. په هغې کې زما بعضې خلکو سره خبرې شوې وې هغې کې چا سره هم دغه قسم څه ثبوت نه و چې هغه قرآن شریف کوم ځای کې سېزلی دی یا یې سېزلی دی یا یې شهید کړی دی یا هغه چې کوم دی ضعیف کړی دی. خو چونکې تر مخه هېڅ هم نه و صرف یو خبره وه زما چې د کمې پورې خبرې شوې وې. زه ولاړ ما دا ټیم په ډکي کې شهیده چوکۍ کې چې بېګا د ماسخوتنې د شهیدې چوکۍ چې کوم ده هغه په مکمله توګه باندې وسېزلی شوه او په هغې راوغورځېده راویرتوله هم تس نس یې هم کړه. نن په دغه چوکۍ کې قرآن شریفونه چې کوم پراته وو سهار ماته کال وشو چې په چوکۍ کې زموږ قرآن شریفونه وو او هغه تاسو ورشئ که چېرته هغه راپرېوتي وي نو هغه چوت کوي. هغه چې موږ رالو هغه بېګا دلته سېزلی شوي دي چې د هغې دغه ثبوت هم تاسو په دغه سکرین باندې کتی شئ. د هغې دغه کم پاڼې قرآن شریفونه سوځېدلي دي د هغې دا ثبوت زه تاسو ته ښودی شم چې دا د هغې ثبوت دی. د دې پوښتنه به څوک کوي د دې لپاره به اوس دا غږ څوک چوتی؟ آیا هغه ذمهوار خلک وشته چې پرون په یو غږ باندې راپاڅېده او نن په دغه ثبوت په هغوی راپاسي چې نن د هغوی د وړاندې دغه زه د خپلې کیمرې په سترګې باندې ښایم چې دا قرآن شریف سوځېدلی دی. د دې پوښتنه به څوک کوي؟ کتونکو د حالات د ورانېدو نه بعد هم زه په سوشل میډیا باندې ګورم چې عوام لګیا دي او ځای په ځای باندې هغه تاڼو چوکو ته ورغلي دي د هغې سامانونه یې وړي دي او هغې کې اوس هم لګیا دي چې توړ پوړ سټارټ دی. آیا په چوکو او په تاڼو کې غیر دینو غیر مسلمو ژوند کوو خو آیا دلته کوم پولیس والا دوی هم مسلمانانو؟ زه د پولیس حمایت په یو توګه هم نه کوم خو چېرته هم دلته په پولیس کې څه ناڅه غلطي وی ما به په پولیس ګوته چوتولی. زه دې وخت کې د پولیس خبره نه کوم زه دې وخت کې خبره د هغه قرآن شریف کوم چې په کوم باندې پرون ته هم او زه هم لګیا یو خو د هغې موږ څه هېڅ قسم څه ثبوت نه و. نه زه د هغه قرآن شریف خبره کوم چې زما د وړاندې په دې چوکۍ کې کم پراته وو او هغه سوي دي. دا د هغې دغه صفې دي چې هغه نیمې سوي دي نیمې پاتې دي خلک پرې د بره ګرځي خپې پرېږدي. حاجي دلته موږ سره ځایي خلک هم ولاړ دی چې هغوی سهار په ډېر ګڼ تعداد سره راوتي دي او دغه چوکیانو کې ګرځېده چې که چېرته هم قرآن شریف پروت وي چې موږ یې چوت کړو. د مشر سره په لاس کې هم تاسو کتی شئ چې د قرآن شریفو دغه آیاتونه دغه پاڼې د ده سره په لاس کې دي او بالکل هغه سوي دي. کو زه تاسو ته به زموږ د کیمرې په سترګې باندې ښکاري. وروره تا د کوم ځای نه راواغېسته؟ دا هم چې چوکۍ نه راواغېست. چوکۍ نه م راواغېسته. سوی پرون چې یو اواز و صرف چا سره هېڅ قسم څه ثبوت هم نه و چې قرآن شریف ضعیف شوی دی یا شهید شوی دی. نن ستا په لاس کې پروت دی نن سوی نن دا وایم چې بس دا حقیقت دی او هغې پته موږ ته نه لګي. دا حقیقت دی. د دې حقیقت په حوالې سره به اوس تاسو څه ویل غواړئ؟ به دا ظلم شوی زیاتی شوی صرف ظلم شوی او زیاتی شوی د حکومت سره کوم د حکومت سره شوی دی؟ آیا دا زینه د چا لپاره جوړ و؟ دا زموږ د محافظ زموږ چې کوم محافظ دي زموږ دپاره جوړ و. او جی دا زموږ محافظ دي د هغوی به دلته پاتې کېدلو. او جی کوم قرآن شریفونه ضعیف شوي دي سوي دي دا ثبوت دی. خلکو حفاظت ته دلته نه دا زموږ محافظ دی زموږ د حفاظت دپاره دلته پاتې کېدلو. تاسو ورته څه ورسوه جی وروره دا چې څه شوي ډېر غلط شوي دي ځکه زمونږ خلک جاهله خلک دی یا هغه کار شوی او ملغون و فرض هغه کړی صحیح ده. زمونږ خلکو یې نه و په کار چې هغه یو قرآن اوسېدو موږ 15 قرآن او 40 سورتې سیونه په مختلف چوکو تاڼو کې اوسېدل. نو آیا موږ ملغونان شو که هغه شو یو و موږ چې کوم دی دا څومره خلک په دې ویډیوګانو کې چې څومره ملوث دي هغه ټولو باندې د اف آی آر دهشتګردۍ په یاري وشي چې ټول له سخته نه سخته سزا ورکړی شي. داسې نه کول پکار چې راځي موږ یو سرکاري املاک ته نوکر دا زموږ دپاره جوړ شوي د چا دپاره جوړ دي؟ زمونږ د خلکو لپاره جوړ شوي دي او زمونږ خلک راوړه کې د خپل محافظان یې وواله د چا لاس مات د چا خپه ماته خپل زینه چې دی موږ په دې کروڑونه روپۍ به دوباره لګي دا به د چا لګي زما او ستا د ټکس باندې به لګي. دا حکومت د خپله کوره نه لګوي او په دې کې چې چا هم دا ملوث دي د ټولو خلاف مکمل کاروي پکار ده چې ټولو ته سخته نه سخته سزا میلاو شي چې څوک وي خو حکومت له پکار دي. د پرون را په دې خو دغه حالات تا کته آیا داسې پرون چې ویل کېږي دغه کس قرآن شریف ضعیف کړی د هغې چا سره څه ثبوت شته؟ هیچا سره هم نشته دی
خو صرف یو اواز یو افوا وه چې اوداسې وشو او زمونږ چې کوم جاهل خلک دی د هغوی بس موږ وایو چې موږ په مذهب دا د مذهب حمایت نه دی دا مخالفت دی چې موږ څه وکړه. په دې کې د 15 شپږ چوکۍ سوي دي او یو پکې تاڼه سوي ده. په دې کې قرآن شریفونه او سورت یاسین دغه نور هم ډېر سپارې موجودې وي. په دې کې مسلمانانو ژوند کوو هغه وسوځېده. اوس څه وایې؟ موږ دا یو چې داسې د اسرائیلو تاڼې خو نه وي چې آیا موږ یو دا خو د مسلمانانو تاڼې وي. ما یو راپورټ کته چې دې کې 12 قرآن مجیدونه او 41 سورت یاسینونه په دې مختلف چوکو تاڼه کې سوي. نو اوس موږ ښکاره وکړو دغه کار پټو چې هغه کړی یا نه دی کړی او موږ خروغو دا کار وکړو او په دې کې ښه لکه مطلب پوهه خلک سیاسي خلک چې کوم خلک سیاسي خلک پکې راوتي او سیاسي خلکو په دې کې چې میدان ګرم کړی چې کومو خلکو اشتغال انګیز تقریرونه کړي د هغوی خلاف مکمل کاروي پکار ده. لکه سیاسي غړو دا حالات دې ته جوړ کړه. موږ سره دلته یو بل مشر هم ولاړ دی چې هغه نه به څو پوښتنې کوو. د فقیر کلي خالد خبرې کوم دې چوکۍ نه شاته دا کوم کار چې دې ځای کې بېګا وشو په هغه لویه ورځ یقین کوئ. موږ بېګا هم کوشش کړی خو به یې د دې شي موږ مخنیوی نه شو کولی. دې کې یو څو کسان دي هغوی دا کار وکړو. باقي دې تاڼو پولیس چې کوم دي دا خو زمونږ ټول بچي دي زمونږ ورونه دي او باقي دې کار ته ساجت و. منډني کې چې کوم کار وشو دا اوس د هغې نه وروسته دا کوم کار چې وشو موږ دا شهید چوکۍ دا ټول زموږ غریبانان خلک دی د دې نقصان خو ټول موږ له دی. نو به هر حال ته وایې چې د دې چوکۍ نه شاته زه ژوند کوم. په دې چوکۍ کې مسلمانانو ژوند کوو که نه هندوانو کوو؟ وایي دې سره 10 قرآن شریفونه موږ په دې ځای کې کینو پاسو د دې دا شاته لار ده زموږ دا دې کې 10 دا ټول کم پولیس والا چې دي دی خلک ګواه شته دا دې ځای کې دا میاګان دي دا ټول دا دغه ځای کې تلاوت کوي قرآن شریفونه یې پکې پراته دي. نو به هر حال په دې کار موږ ډېر خفه خو موږ افسوس دا دی چې به موږ مخنیوی نه شو کولی. سهار زه رالم دا د مدرسې واړه ماشومان دوی ته یې کاڼي ونیول. ما ورته وویل دا ټول خلک ولاړو چې هلکه دا کار مه کوئ دا غلط دی. موږ سره دلته خلک نیغېږي او مثلا دلته موږ سره خلک بدماشي کوي. زموږ کلی علاقه ده به دا کار چې چا کم کړی دی دا د ټولې دنیا لیدلي دي چې دغه ډکي نه دا جولیس راووت د دې شهید کالونۍ پکې کم سړی دی. دې خلکو نه صرف دا یو ریکویسټ کو چې دا تماچه خور سړي څه په بډئ په دغه موقع کې تاسو ولې نه شته پولیس ته هم به ولې ورکاو به هر حال پولیس ته هم ولې ورکاو تاسو به دلته عملي کار کړی او بیا راځئ او بیا په دې پولیس باندې مطلب دا دی دا کتونکو دا هغه عمل پسند خلک دی چې کم سهار کې راوتی دی او په دې بېګاني کم خلکو چې دغه قدم چوت کړی دی هغې باندې دوی ډېر زیات خفه دي. او کتونکو بېګا چې کم خلک وو او هغوی دغه حالات جوړ کړي وو او په هغوی د یو افوا د وجې راپاڅېده او هغوی دغه حالات دې حده پورې راورسول. خو چونکې ما ته دغه کال وشو چې د شهید چوکۍ کې د قرآن شریفونه شهیدان شوي دي او هغوی ته تاسو ورشئ. رالمه ما دغه حالات تاسو ته ښودو چې زموږ د کیمرې په سترګه تاسو وکتو.